کندوز د افغانستان کندو هغه کرنیز ولایت چې د هیواد بازار ته تر ډیره بریده وریجې وړاندې کوي. د کندوز په وریجو منډیو کې کاروبار کوونکي د خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د تیر کلونو پرتله سږکال د ښاریانو پاملرنه د وطني وریجو اخیستو ته ډیره شوې چې اوس مهال ګڼ شمېر اوسیدونکي له وطني وریجو ګټه اخلي. تیرو وختونو کې خارجي وریجې تېرېدلې زیاتره، خو اوس چې دی خپل همدغه د وطن وریجې خلک استعمالوي. یا ورسره خل ناشنا ول، اوس سره خل اشنا شوي دي، ځکه دا که غوښه پکې که نه خوږي خپل د وطن وریجه ده. او دا خارجي وریجې دي هغه داسې خاص مزه نه لري، ذائقه نه لري، او د وطن وریجې ذائقه ښه ده، خلک استعمالوي. مردم صاحب از همین برنج وطنی استفاده میکنن، مردم از همین خوش هستن دیگه. ما در هر ولایت ها برنج میکنیم روان، اونا هم راضی است، ما فضل خدا از این کاروبار خود راضی هستیم. د امنیت د نگاه نه موږ د امارانه ډیر راضي یاستو، خو صرف د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دهقانو او د خلکو سره وشي، نو د خلکو ته به نورم تشویق بشي او خودکفا بشي د خلک. او بل مې د حکومت دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي وریجو استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې وریجې دي، دا پخوا د ټول افغانستان ته به د دې قندوز نه وریجې تللې او هر نوع وریجې موږ لرو. په ورته مهال د کندوز کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین د کرنې د میکانیزه کېدو خبر ورکوي او وایي چې د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. ریاست زراعت در تلاش است در هماهنگی با ریاست صنعت تجارت و همچنان ریاست اتاقای تجارت بتانیم ما یک مارکت خوب برای برنج و ولایت کندوز پیدا نماییم، که از این طریق ما تلاش هستیم که یک مارکت خوب خصوصا به کشور تاجیکستان و ازبکستان پیدا نماییم. په داسې حال کې د کندوز د وریجو خرڅلاو بازار کاروبار کوونکي له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي چې د کرنې وزارت رهبري دې ولایت ته د سفر پر مهال د بزګرانو د ملاتړ خبره کړې وه.